ملګرو یو آسان عمل درته درخېمه که دا عمل تاسو جاري وساتلو نو ټول عمر کې به تاسو ته د غاښونو د درد شکایت نه مخصوصېږي. ټول عمر له به تاسو غاښونه درد نه کوي. د دې نه به الله رب العزت تاسو ټول عمر دپاره محفوظ وساتي. او دا عمل د ډېرو زیاتو علما کرامو تجربه شوی عمل دی. ما په خپله په دې باندې تجربه کړې ده او دا اوس هم جاري ساتم. نو الله ګواه دی تر اوسه پورې زما غاښونو درد نه دی کړی زما عزتمندو. نو که تاسو هم دا جاري وساتئ که نه د دې نه به الله رب العزت تاسو محفوظ وساتي. حالا کې تاسو ټولو ته پته ده چې د غاښ درد څونه زیات تکلیف ده شیز وي چې څوک پکې مبتلا وي د هغې ته بیا پته وي. ځکه موږ ته ډېر زیات غریبانه میسیجونه وکړي یا ټلیفون وکړي چې په غاښ باندې مو درد دی او انتهایی زیات تکلیف کې وو. نو کوشش وکړئ دا عمل شروع کړئ. بالکل آسان عمل دی. که دا تاسو جاري وساتئ که نه انشاءالله الله رب العزت په تاسو د غاښونو د درد نه ټول عمر دپاره محفوظ وساتي. صحیح شوه. نو عمل کم دی زما عزتمندو؟ عمل ته غوږ کېږدئ. عمل دا دی چې تاسو کله د شپې یعنی ماسخوتن 3 رکعاته وتر واجب کوئ که نه وتر واجب په اول رکعت کې تاسو سورۃ النصر تلاوت کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. دا صورت په تاسو د وتر په اول رکعت کې تاسو وایي. صحیح شوه. چې یو رکعت پوره شي دویم رکعت بیا تاسو راپاسئ که نه نو بیا د ولد ضالین امین نه پس په دویم رکعت کې سورۃ اللهب تلاوت کوئ. ٹھیک شو. بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. دا سورت به تاسو په دویم رکعت کې تلاوت کړئ. او په دریم رکعت کې سورۃ الاخلاص په تاسو تلاوت کړئ. ولد ضالین امین نه پس تاسو به ووایئ بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دا به تاسو په دریم رکعت کې تلاوت کړئ. نو هر شپه تاسو دا عمل جاری ساتئ. وتر کې خو اصم یو صورت خو به پکې خامخا وایي که نه ولد ضالین امین نه پس خامخا به یو صورت وایي. وتر 3 رکعاته دي او 3 واره ډک رکعتونه دي نو یو صورت به پکې خامخا تاسو وایي. نو بهتره ده که نه چې تاسو پکې دا 3 صورتونه وایي. په اول رکعت کې سورۃ النصر، په دویم رکعت کې سورۃ اللهب او په دریم رکعت کې سورۃ الاخلاص. نو چې دا 3 واړه صورتونه تاسو په وتر کې په دې ترتیب سره وایي نو ان شاء الله الله رب العزت په تاسو د غاښونو د درد نه ټول عمر د بار محفوظ ساتي. ان شاء الله تاسو ته به د غاښونو شکایت هیڅ کله نه مخصوصه کی. ها یو وضاحت په بګیرته وکما چې کله قرباني وشي کنه او تاسو ډېر غوښه اخري وخت کنه نه ټکی چې بیا په د غاښونو کې اون خلی ای سره بیا د غاښونو درد کوي. اخ کا درد بګوري وي نه چې تاسو وی چې اخ کا درد به مونږ ته نه مخصوصيږي. اخ کا بیا خو د بیماری د وجه نه خو نه وی کنه هغه بس یو زیاتی شیز دی غاښونو کې اون خطو هغه د وجه نه غاښونه درد کوي. ځکه چې د انسان بدن الله رب العزت داسې جوړ کړی دی چې دا زیاتی شیز نه برداشت کوي. نو اخ کا درد خو بیا خو د بیماری د وجه نه دی د بیماری د وجه نه چې کم درد راځي غاښ ته کنه دغه نه به الله رب العزت تاسو ټول عمر د پر محفوظ ساتي که تاسو دا عمل شروع کوئ. صحیح شو. امید دی چې ان شاء الله تاسو په دې باندې پیښ وي. کوشش وکړئ چې دا عمل په خپل هم شروع کړئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو هم شیر کړئ چې هغه ته دا ورسیږي هغه دا زده کی او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مخشاله باد ساته دعاګانې کوي. دعاګانې وکاو. الله پامان.